سلام دوستانو، نننۍ ویډیو زمونږه د زنانو باره کې ده. نارینه دا بالکل مه ګورئ. هغه زنانه چې د هغې جنسي اعضا نامکملي، خاص کر د هغې دپاره ده. که تاسو د فیملی سره یې نو هینډ استعمال کې یا دا ویډیو ځان له وګورئ یا دا ویډیو سکپ کې. ګرانو دوستانو، داسې کار دی چې محققین وی چې کله یو زنانه په ښایست ډیره برابر وي، خو د هغې سینې چې دي دا وړې وي یا کمزوري وي، نو د هغې ښکلا نه ښکاري. په ډیرو خلکو به دا خبره بده لګي، خو د دې د لاسه د کور ډیرې ناچاکۍ او اکثر خاوندان په نورو ښځو پسې تل او د ګناه سبب جوړ شي چې هغې له خپله ښځه کې مزه نه ورځي، نو بیا نورو ښځو پسې ځي. د دې دپاره ډېر اسان نسخه ده او دې سره یو دا کاري چې د کومې زنانه دکه اعضا وړی وي، نو هغې ته خواهشات هم نه راځي او هغه بې طبیعته هم وي، او بلکې خپل کورواله سره میلاوېدل هغې ته زړی نه کیږي. نو د دې دپاره به تاسو صرف والی روغني زیتون او چې کله ماسختن وده کیږي، بس یو 2 منټه په سینو باندې نرم مالش کول دی خپلې ښځې ته. دې سره به د هغې دکه اعضا چې دي هغه خپل سایز ته راشي، برابر به شي. ځکه چې په کوم ځای باندې د زیتونو د تیلو مالش کیږي، هغه ځای ته وینه راځي، او کوم ځای ته چې وینه راتلل شروع شي، نو هغه ځای چې دی هغه ګروت کوي او هغه هغې سره تازه کیږي او ورسره یې وده کوي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کې، چینل سبسکرایب کې. کو حکیم صاحب سره څوک رابطه کول غواړئ 0313 94 898 53 حکیم رب نواز نمبر دی. د مطب پته ده حکیم رب نواز، حمزه مارکیټ، پارهوتی مردان. د زنانو پوشیده امراض، مردانه کمزوري، د بچو نه کېدل، د بواسیرو علاج، د مرګو علاج، د جوړونو دردونه، حلق النساء، د مهرو خپل ځای نه خوځېدل. د دې دپاره تاسو د حکیم صاحب سره مطب ته راتلی شئ او په فون رابطه هم کولی شئ. د الله په امان.